واوره په وارسا کې. د وارسا په زړه کې میروفسکي پارک د کابل شهرنو پارک را یاد کړ. هغسې مثلث شکله واړه پټي، هغسې د ناجو او چنارو دنګې ونې، هغسې په لارو کې څوکۍ. په وروستي ځل چې د کابل شهرنو پارک ته تللی وم، واوره ورېدلې وه. یو څو ځل مو په یو بل د واورو غونډارې وارول. په میروفسکي پارک کې هم ځوانان ګرځېدل. دلته هم واوره پرته وه، خو دې ځوانانو پر یو بل نه غورځوله. ځینو عکسونه اخیستل او ځینو له ساړه باده ځانونه پټ کړي وو. چابک چابک روان وو. زه یوازې وم، کار مې نه درلود. د وارسا لیدو ته د ژمي په واوره کې راغلی وم. د سایبریا ساړه بادونه چلیدل او د کرسمس جشن ته خلکو شپې شمارلې. د میروفسکي پارک په یو څنډه کې د دنګو ودانیو ترڅنګ انسان جوړه غونډۍ وه. غونډۍ یې هم هسې بولم. په کابل کې چې به یې د کور مخ ته له لارۍ خاوره تشه کړه، لکه د مصر د اهرامونو غوندې یو شکل به ترې جوړ شو. د میروفسکي پارک دا غونډۍ هم د خاورو هغسې کوټې ته ورته وه. اوس په واورو پوښلې تکه سپینه وه. په پسرلي کې به حتما په وښو زرغونه وي. د دې غونډۍ په سر یوه پولنډۍ نجلۍ ناسته وه. کوټ یې تک سپین و، پتلون یې هم سپین و، خپله هم د واورې غوندې سپینه وه. بادونو یې پوزه او باړخو سره کړي وو. شنې سترګې تکې شنې وې. د سایبریا بادونو یې شنې سترګې اوبلنې کړې وې. چې دې به هلته څه کول؟ ځای پر ځای ناسته وه. ورته مسکی شوم. د دې نرۍ شونډې سره خلاصې شوې. واړه سپین غاښونه یې راښکاره شول. په انګریزي مې ورته وویل، یخ دې نه کېږي؟ په خبره مې ونه پوهېده. انګریزي یې نه وه زده. کلونه پخوا چې نوی لندن ته تللی وم، یوه پولنډۍ نجلۍ مې ګاونډۍ وه. هغه هم په ټکې انګریزي نه پوهېده. هغه هم تکه سپینه وه، طلایي ویښته یې وو او شنې سترګې یې درلودې. موږ دواړه په یو اپارتمان کې اوسېدو. پخلنځی مو شریک و، خونې مو جلا وې. دی به په پخلنځي کې ورسره د پولنډۍ ژبې انګلیسي ډکشنري ساتله چې په خبرو سره پوه شو. موږ دواړه په انګلند کې سیاسي پناه غوښتونکي وو. ما د شوروي له یرغله پښې سپکې کړې وې، دی د پولنډ له کمونست رژیمه. له میروفسکي پارکه ووتم. د سایبریا باد په لوی سړک لا ډېر وو. غوږونه مې سره شول. یوې کفې ته ننوتم. چای مې وغوښت. د کفې کارګرې انګلیسي زده وه. دا هم د شنو سترګو سپین مخ نجلۍ وه. ورته ومې ویل، شکر چې له یوې پولنډۍ سره خو بالاخر په ژبه پوه شوم. زه پولنډۍ نه یم. نو د کوم ځای یې؟ د بلاروس یم. دلته کار کوم. ته د کوم ځای یې؟ د افغانستان یم. نجلۍ ورځې پاس کش کړې. راته ویې ویل، ته لومړنی افغان یې چې ګورم یې. غوښتل مې ویې ګورم. ولې؟ زموږ د کلي ډېر سړي د افغانستان جنګ ته تللي وو. بیا تر پایه جنګ په عذاب کړي وو. روحن یې کړولي وو. یو یې زما ماما وو. هغه اوس مړ شوی دی، خو په افغانستان کې اخیستل شوی عکس یې زما مور زموږ په سالون کې په دیوال ځوړند کړی دی. په هغه جنګ خو ډېر وخت واوښ. په موږ نور جنګونه راغلل. نجلۍ هېڅ ونه ویل. ومې پوښتله، ماما دې په افغانستان کې چیرې عکس اخیستی وو؟ نه پوهېږم. په یو پارک کې وو. د ژمي د ورځو شپو عکس دی. د ده په اوږو لنډکی کلاشینکوف دی. شاته واوره ښکاري. د ناجو دنګې ونې وې. حتما به کابل وو. نجلۍ اوږې پورته وغورځولې، لکه راته وایي چې نه پوهېږي. زما په میز یې د چایو پیاله کېښوده. خپله لاړه لرې ودرېده. تر هغو چې له کفې وتلم، نورې خبرې یې ونه کړې. د باندې لا هم واوره ورېده. د لندن پولنډۍ نجلۍ په زړه راوورېده چې بېرته به پولنډ ته راغلې وي، که لا به هم زما غوندې په لندن کې وي. چې دلته به د کوم ځای وي؟ انګلیسي به یې زده شوي وي، که به لا هم ډکشنري ورسره ګرځوي. په زړه مې سوړ یخ هغسې ننوت لکه د سایبریا سوړ باد چې په وارسا ننوتی و. بیرته میروفسکي پارک ته ستون شوم. هغه نجلۍ نه وه. په پارک کې نور خلک هم نه راښکارېدل.
د کابل له شهرنو پارکه په وروستي وار په منډه وتلی وم چې د ځوانانو د واورو په ګزارونو ونه لګېږم. دلته پښه نیولی روان وم چې که څوک وګورم. له دې ځایه د سایبریا ساړه باد تښتولم. واوره په وارسا کې نه درېده او زه له چا سره په ژبه نه پوهېدم.